آیا رښتیا آفتاب عالم د جینۍ نه خوله اخیستې؟ سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو څه موده وړاندې د کلیم زدران په نامه یو کس دغه اوازه خپره کړې وه چې آفتاب عالم په روانه لاره کې د جینۍ نه خوله واخیسته او هغه جینۍ پې عریضه هم کړې ده او دا خبره هم زیاته کړې وه چې د بورډ مامورین یعنی د بورډ کوم مینجمنټ کسان چې دي هغوی پې اوسه پورې دا خبره پټوي، هغوی دغه خبره پټوي ترې نه. او همداسې دا یادونه کړې وه چې یو بل کس هم د ریاض الله په نامه چې هغه هم 2 کلن یعنی 2 کالې په قید کې تیره کړه، نو کیدای شي آفتاب عالم هم 2-3 کاله بندي شي. نو دوستانو زموږ په افغانستان کې دغه خبرې ډېرې دي چې لږ هم یو کس سره یو بل چا سره لږه څه ستونزه ولري نو هغه دا کوشش کوي چې دغه کس سره څه نوم یې بدنام کړي او دسیسه ورته جوړه کړي د هغې نوم دې بدنام کړي. بیا آفتاب عالم خو زموږ او ستاسو یو وطن دی، د افغانستان یو وطن دی، هغې پسې باید دا خبرې ولې وشي؟ داسې هیڅ نه دي کول پکار، ځکه چې که دا رښتیا هم وي نو د یو چا پرده کول، د یو چا عزت ساتل دا بهتره ده. دا داسې شوه لکه چې تاسو خپل عزت وساته، خپل حیا هم تاسو وساتله. الله پاک خپله وایي چې ته د یو چا پرده وکړه چې زه په آخرت کې د ورمحشر په ورځ ستا پرده وکړم، ستا په ګناهونو پرده واچوم. نو که تاسو خپل سوچ وکړئ دغې خبرې ته چې آفتاب عالم په روانه لار کې د یو جینۍ نه خوله واخیسته، نو داسې کیدای شي چې یو ستوری یو زموږ د افغانستان یعنې په ټوله نړۍ کې داسې یو نوم ولري او هغه دې پاسې داسې یو بې شرمه داسې یو کار دې وکړي چې هغه په ټوله نړۍ کې وشرمېږي. نو دوستانو دا د هغه کسانو دسیسې دي چې کوم یو کس کیدای شي دغه کس چې د آفتاب عالم سره څه یو ستونزه ولري چې هغه نوم بدنام کړي، یعنې په آفتاب عالم باندې دې داسې یو تهمت یا په لوبغاړو باندې داسې تهمت ولګوي چې د هغې په ذریعه دې دی وکړي چې دا یو سټار شي. خو نه، دا نور هم لاندې راځي، داسې خلک بیا هغه هم همیشه سپک وي داسې کسان. نو موږ له پکار ده چې خپلو لوبغاړو پسې د خپلو اتلانو پسې داسې خبرې ونه کړو چې هغې د په نړیوال سطحه وشرمېږي. تاسو به زما هغه بله ویډیو هم کتلی وي، کومه ویډیو چې راشد خان او نبی یعنې نبی پسې چې هغه کوم لوبغاړی کنځلې کړې وي هغه هم نه و کول پکار. نو داسې حرکات داسې سکنات باید ونه شي چې د هغې په واسطه زموږ لوبغاړي وشرمېږي. نو دوستانو دغه خبره بالکل څه حقیقت نه لري، دا پوره دروغ دي، ځکه چې ما خپله معلومات کړی دا خبره بالکل یعنې 100% دروغ دي. چې څومره پورې ما معلومات کړي دا خبره بالکل دروغ ده او هسې یو افوا ده، هسې یو اوازه یې جوړه کړې دا کس. خدای دې ده ته هم هدایت وکړي او د روان کوم کسان چې افغان لوبغاړو پسې خبرې کوي الله دې دوی ته هم هدایت نصیب کړي چې زموږ لوبغاړو زموږ اتلانو پسې داسې سپکې سپورې ونه وي، یعنې کنځلې یعنې داسې بدره داسې خبرې کول، هغوی پسې ډرامې جوړول، داسې خبرې ونه کړي. نو دوستانو تاسو هم دغه د کلیم زدران په اړه خپل نظریې لاندې په کمنټ کې شریک کړئ چې دا کار یې کړی دا یې صحیح کړی دی او که غلط یې کړی دی. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو دلې الله په امان.